Welcome to Hadisi Online Academy. السلام علیکم ګرانو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو د خپل فیسبوک اکاونټ یعنې آی ډي لاک کړو. لاک مطلب دا دی چې زموږ د آی ډي چې لکه پردي خلک راسي زموږ آی ډي چې دی چې کوي ګوري او زموږ پوسټ کوم تصویران یا کوم پوسټونه چې موږ کړي دا کتلی سي یا نشي کتلی. چې کله یې موږ لاک کړو نو هغوی نشي کتلی. نو دې دپاره چې دی موږ ځو سیټینګ ته، دې سره چې دی زموږ د آی ډي پرایوسي چې ده ساتلی کېږي، یعنې پردي خلک زموږ چې دی انفارمیشن نشي کتلی. دې دپاره موږ ځو د فیسبوک مینیو ته او مینیو کې راځو دا لاندې اپشن ته سیټینګ اینډ پرایوسي ته، او اولنی اپشن دی موږ سره سیټینګ باندې به کلیک وکړو او موږ راځو لاندې دا د پروفایل انفارمیشن نه مخکې چې دی پروفایل لاکینګ په دې باندې به کلیک وکړو. نو ملګرو د آی ډي لاکینګ چې دی یوه ګټه دا ده چې ستاسو د آی ډي نه څوک سکرین شاټ اخیستلی شي او نه ریکارډینګ کولی شي. نو ملګرو چې دی دلته موږ سره دی لاک یور پروفایل، لاندې بلو اپشن چې دی په دې باندې به کلیک وکړو. دا لږ ټیم اخلي. ملګرو زموږ چې دی آی ډي چې سوه دا د فیسبوک اکاونټ دا لاک څه دا چې دی پردي خلک زموږ آی ډي چې ده دا نشي کتلی. ملګرو د پروفایل لاکینګ یوه ګټه هغه ده لکه څوک چې زموږ آی ډي سرچ کړي نو سرچینګ کې چې دی زموږ آی ډي چې به راځي لاک راځي، چې تر څو زموږ فرینډ شوی نه وي نو نشي کتلی. نو ملګرو زما چینل سره سبسکرایب کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. سلام علیکم، مننه.